بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د دسامبر کال 2015 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو راپور، په ضمن کې د پاکستان په اقتصاد باندې یو تحلیلی بحث لپاره دی چې دوستانو د پاکستان د اقتصاد باندې چې موږ همیش وایو چې اقتصاد زوال کړی دی، د باندې ډېرو موضوعاتو باندې دوستان نه پوهېږي چې موضوع څه ده، د څومره د دوی هغه عواید دي، څومره د قرضه ده او څه رقم یو بحران کې دوی دي. په ده باندې یو مفصله دغه راپور چې هغه موثق راپور دی، په خپله د پاکستان د وزارت د مالیې او په پاکستان په یو مشهور اخبار کې نشر شوی دا راپور دی چې بالکل استنادي دی. تاسو حضور ته وړاندې کوم. خو مخکې دې نه چې جهادي او دې خبرونو ته لاړ شم، یو تبصره ډېره اړینه ګڼم چې پرون نه وړمه ورځې کله چې ما د ترکیې په هغه استخباراتي ادارې په دې مرزي سیمه کې عملیات کړي وو او محمد ګورین یحیی یې نیولی وو، هلته دا خبر دوی داسې ورکړی و چې نه پاکستان نوم یې اخیستی و چې دا کومک چا کړی دی، د دوی سره پاکستان کړی دی یا افغانستان کړی دی او دا د چا د خوا نه شوی دی، خو دومره ویلې چې دوی راغلي دي او دا کس یې دلته نیولی دی وړی دی. ما دا تحلیل او تجزیه تاسو ته وکړله چې راځئ حالات وګورو، معلومیږي چې دا به چا کړی دا مرسته. ځکه دلیل خو دا دی چې دا د دوو ملکونو منځ کې سرحد دی، دریم ملک خو پکې جاز نشي راکوزولی بدون د مشورې نه. د یو مملکت سره باید مشوره ولري، یا پاکستان سره یا افغانستان سره. نو د داعش مسله ده، نو ښکاره موږ ویل چې پاکستان خو دا مرسته نه کوي، ځکه پاکستان د دې تمویل کوونکی دی، د ده تربیه کوونکی دی، نو هغه خپل د شاګرد راپور نه ورکوي. نو یو طرف پاتې کیږي چې هغه دلیل دا و چې اسلامي امارت د داعش سره په جنگ کې دی، هغې ته دته خطر دی او داعش نه تنها چې افغانستان باعث د بدنامۍ کیږي، ایران ته هم خطر دی، منځنی اسیا ته. بنان دا دلیل موثق کیدی شي چې د اسلامي امارت کومک کړی او ترکان راغلي د افغانستان د لارې نه دا کس یې نیولی او وړی. دا زموږ تحلیل و. خوشبختانه پرون ورځ ذبیح الله مجاهد راغی او دا خبرې ورکړه چې منګه د ترکیې د استخباراتو سره دا مرسته کړې وه او زمونږ په مرسته سره دا کس ونیول شو او ترکیې ته انتقال شو. نو دا د زمونږ نه تنها چې هغه د تحلیل لپاره یو ډېر ښه دغه شو چې کوم شی چې منګه په دلایلو په شرایطو پیشبیني که هغه په حقایقو باندې مبادل شو. بل دا دی چې دی چې پاکستان لګیاو سره دی چې مرسته نه وه کړې، سره دی چې د کس په ورکولو کې مګر میډیا ټوله مصروفه وه چې په افغانستان کې خو حکومت نشته دی، هلته نظام نشته دی. نو ښکاره خبر ده چې ترکیه خو دلته نشو راتللی، که دوی سره کومه مرسته شوي نو هغه پاکستان کړې ده دا مرسته. نو موږ ځکه ما دا وویل چې نه، د پاکستان خو دا مرسته نه کوي، ځکه خو داعش ټرینینګ کوي یا خو دا کسان خپل ګیر کې نه ورکوي. نو شکر الحمدلله چې اسلامي امارت راغی، دا خبره یې وکړله او دوی باید دا نړیواله سطح باندې وکړي او ترکیه هم چې دا کس نه تحقیقات وشي، باید محضر د عام ته یې راولي چې پاکستان لاس پکې ښکاره شي. راځم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د عملیاتونو باندې چې ګواښونه ډېر زیات شوي دي. په د 24 د دسامبر کې مجموعاً په خیبر پختونخوا کې 7 عملیات شوي دي. په ټانک ولایت کې 3، وزیرستان جنوبي کې 1، کرمې ولایت کې 1، پېښور کې 1 او لکي مروت کې 1. ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ پر ګومل تانې باندې برید سره مرګ ژوبله اوښتې ده او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. په ټانک ولسوالۍ کې د کسټم پمپ ته نږدې کمین برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ټانک تانې لوري ته را روان پوځي عسکر د برید ښکار شول، 1 عسکر وژل شوی دی، 1 ډرون را نسکور شوی دی. جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ رشخوړه سیمه کې پوځي قلعه باندې برید کې 1 عسکر وژل شوی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. کرمې ولایت صدۍ ولسوالۍ د ټینډو سړک په اوږدو کې د پوځ د کمانډو په موټر د مجاهدینو پر مرکز باندې برید لپاره را روانو چې د تابع شوي ماین ښکار شول او ځاني او مالي تلفات ور واوښتل. پېښور پېښور ولسوالۍ شیرکیره حسن خیل سیمه کې د تابش ولدي خیالګل شیراخیل گرفتار شوی دی
چې د سیمې د مشرانو په وساطت سره بیرته معاف کړلی شو او خوشي کړلی شوی دی. لکه مروت نورنګ ولسوالۍ په سره درګه سیمه کې کمین برید کې ځاني او مالي زیان اوښتی دی. همدارنګې تازه خبر دی په خپله د پاکستان د استخباراتو او د پولیسو دا دی چې د مجاهدینو لیزري عملیات ډیر زیات شوي دي، چې د تنه پرون ورځې په یو عملیاتو کې 8 تنه وژل شوي دي او نور کسان ته هم ضرر رسیدلی دی. د بنو د پولیسو د راپور په اساس باندې ویل کېږي چې په تیر یو کال کې 300 د بي پیلوټه جهازونو یعنی د ډرون بریدونه شوي دي. په دې کې 140 حملې مستقیما د پوز باندې شوي دي او د خپل د پوز په مقابله کې 188 عملیات د مجاهدینو باندې شوي دي. تیر یو کال کې دا راپور پولیس د بنو پولیس دا خبر ورکوي. نو د دې په اساس باندې دا الته سرګرمیګانې نهایت زیات دي. او همدارنګې د مجاهدینو پرون یو بي پیلوټه جهاز د پاکستان د حکومت را نسکور کړی دی او هغه ځان سره په قید کې اخیستی دی. راځو د نن ورځې د دوستانو هغې کنجکاوۍ ته چې دی وایي چې د پاکستان د اقتصادي وضع چې موږ وایو خرابه ده، نو دا څنګه وڅېړو چې په دې پوه شو چې څنګه ده. یعنی زه به د دې تاسو ته دا ووایم چې عواید یې څومره دي، مصرف یې څومره دی او آیا دوی د دغه حالت نه بیرته د وتو جوګه دي که نه دي، په دې باندې خبرې کوو. ډیلی پاکستان رپورټ کړی دی په 8 د اګست 2015 کې. دا په نشر شوی مضمون دی د دوی. د دې په اساس باندې دی وایي چې په 2023 کې د پاکستان د عوایدو خساره یعنی هغه ډیفیسټ چې ورته وایي فاصله د کسري د بودیجې چې عاید څومره دی مصرف څومره دی د هغې تفاوت چې ښودلی دی د جي ډي پي په اساس باندې 15.4% و چې د دې په رڼا کې دی وایي چې 946 میلیارده یعنی 9 ټریلیونه 1 ټریلیون زر میلیارد دی، 1 میلیارد زر میلیونه چې په دې باندې دوستان څوک نه پوهېږي دا ورته واضح کړو. 1 میلیارد یعنی 1 بیلیون چې دی زر میلیونه دی او بیا زر بیلیونه چې دی 1 ټریلیون دی. نو کله چې موږ وایو چې 9 ټریلیونه یعنی 9000 میلیارده، بیا 9000 میلیارده که بیا ووایو چې 100,000 میلیونه کېږي بیا نو هغه بیا یو ټکی پکې بل اضافه کوي یعنی 90,000 میلیارده دغه راځي میلیونه راځي. نو په دې اساس باندې د دې د ریونیو د مالیې د ټولولو ټارګټ 9,946 میلیارده دوی لاسته راوړي دي. د دې مصرف په د 14 ټریلیونو نه زیات دی. نو خساره د دوی 90 میلیارده دی خساره و په 2023 فسکل ییر کې. اوس راځو دې ته چې سږکال 2023 دا دغه دی. اوس به 2015 بیا 2016 چې کله جون راشي بیا به دی دا کوي، خو فلحال ویو په 2023 کې. د 2023 کې د دې توقع دا وه چې دی به 12,970 میلیارده 12,970 میلیارده یعنی څه کم 14 ټریلیونه روپۍ باید دی مالیه د خلکو نه راټوله کړي. دا یې دی هدف و. دی ترېنه راټولې کړلې 11,240 بیلیونه دی راټولې کړلې. نو دی هغه کوم هدف چې ځان ته ټاکلی و د هغې نه دوی 1,216 میلیارده وروسته پاتې شول. سره دی چې دغه ټارګټ هم چې دی تعین کړی دی د دی هغه ډیفیسټ چې دی کسر دی. کسر چی ته وایي؟ کسر دی ته وایي چې ستا معاش څومره دی 3,000 دی، ستا د کور مصرف څومره دی 15,000 دی، ستا د میاشتې کور کسر څومره دی 2,000 دی. یعنی ته ستا عاید 3,000 دی، ستا مصرف 15,000 دی، 2,000 تشه کې قرض کوي. ته قرض کوي چې خپل ژوند مخکې ویسي. دې ته کسر د اقتصادي وایي. یعنی دا تاوان دی په تا باندې، دا به یو ورځ بیرته ورکوي. د پاکستان سره د دې چې دی مصرف دی د کال 11,040 میلیارده 11 ټریلیونه دی 11 ټریلیونه دی د دولت او دغه دا مصرف دی. او دی ځان ته ټارګټ د پیسو را جمع کولو څومره تعین کړی دی 12,000
او لاسته راوړي څومره دي 11,000 بنان دا شی چې دی د دوی مصرف دی 10 روپۍ او د دوی عاید دی 11 روپۍ 6 روپۍ دلته تفاوت دی په دې اساس باندې دغه تفاوت چې دوی کې راغلی دی د کې زه اوس راځم دې ته چې د 11,000 میلیارډه چې 11 ټریلیونه شي دا دوی لګوي په څه باندې کله چې 2023 کې دوی 9,946 میلیارډه ټولولي دوی ورکوه د دنیا ته IMF ته ورلد بانک ته امریکا ته چینایانو ته د قرضې دپاره دوی چې هغه سود ورکوي 8,840 میلیارډه 8,840 میلیارډه چې 9 ټریلیونه شي دا دوی د خپل د قرض انټرست ورکوي سود یې ورکوي سود قرض خو نشي خلاصولی سود یې ورکوي نو تاسو فکر وکړئ چې په 11,000 کې 9 ټریلیونه خو دلته روغې دلته لاړلې دویم غټ بوج چې په دولت باندې دی د پاکستان هغه د خپل ملټري دی چې په دی بوج دی 2,193 میلیارډه 2,193 میلیارډه یعنی 2 ټریلیونه نه زیات دا د دوی بجټ دی چې دی اردو ته ورکوي چې دا اردو دی وساتي دا بیا همدا پیسې نه دي په ټول د کال کې په حدود 600 میلیارډه نور هم دی په دې او په هغې په دې جنګونو په بانه چې پنجاب کې عملیات کوي په سند کې کوي په خیبر پښتونخوا کې د هر اپریشن علیحده فند اخلي نو دا خبره دی 3 ټریلیونو ته ځي د ډیولپمنٹ پروجیکټس یعنی د ترقیاتي پروګرامونو لپاره د دوی 1,940 میلیارډه یعنی 1 ټریلیون دلته دي سبسایډریز هغه دي چې فرضاً د بورې والا چې بوره تولیدوي هغه قیمت چې مارکیټ ورته وي هغه نه پوره کوي یا برق چې دی برق دی تولیدوي مګر په هغه مقدار چې برق تولیدوي هغه پیسه دوی نه کوي هغه اضافي مصرف چې راځي سبسایډري دوی ورکوي سبسایډري دوی چاته ورکوي هغه شخصي کمپنیګانو ته چې فرضاً د کراچۍ کې والا دغه الکتریک چې دی هغه اوس یو شخصي ده د فکر کوم د منشا سرمایه‌دار ده نو هغه داسې قرارداد دوی سره کړی دی چې فرضاً زه تاته دوغمره زره میګاواټه ته تولیدومه دا چې تی لګولی شي که نشي لګولی فی میګاواټ تا باندې زه فرضاً مثال په طور وایم اګزاکټ قیمت راته نه دی معلوم په طور د مثال 15 باندې در کوم نو حکومت فرضاً لګوي 15 روپو برق خدای به ورکوي 15 روپۍ نو دا خو لوی سرمایه‌داران دي بیا د دې ټولو سرکار هم د سر و کار چې دی د جنرالانو سره او د وزیرانو صدراعظمانو دی سره دی او د دې جیبونه هم ګرم ساتي نو دغه پیسه سبسایډري چې ده 1,290 یعنی 1 ټریلیون او 300 میلیارډه دا سبسایډري ورکول کیږي دا خو ډیره پیسه ده نو دای د خپل منځ کې سره سازش کوي چې د سبسایډري په نوم ورکوي هغې ته چې دا خو مفتي پیسې ته در کوم ښکاره خبر ده چې تی په جب کې اچي خو زما برخه هم راکه برخه تینه اخلي د تقاعدي د پیسو مسله کې 910 میلیارډه د دې د تقاعدي پیسې دي برای خدا په دنیا کې ماته داسې ملک وښیي چې د تقاعدي پیسې دومره شي او تاسو پوهېږئ دا ولې دا دومره دي لپاره دی چې جنرالان چې متقاعدین دي چې هغه مړم دي اولادونه او ښځې اخلي او هوایي او زمیني او بحري دي او قاضیان چې دي څومره قاضیان دي پاکستان کې قاضیان چې متقاعد کیږي زیاترینه جګه پیسه په لکونو په 10 لکو په 40 لکو دی تقاعدي اخلي ځکه خو نه هڅو ځکه چې عامو خلکو ته دا تقاعدي نشته دی عامو خلکو ته دا تقاعدي نشته دی نو په دې اساس باندې 910 میلیارډه ډیر زیاته پیسه ده دا تقاعدي کې ورکوي او آخري مصرف د دوی چې دی د لوکل ګورنمنټس د چلولو لپاره اپریشن لپاره 890 میلیارډه دلته لګي نو په دې رقم سره د دوی مصرف 11 ټریلیونه دی او عواید 11 ټریلیونه دی او هر کال او هر ورځ چې تیریږي هغه مصرف زیاتیږي دی غړ عواید کمیږي او دا څه شی دی دا ماغه د اقتصاد پوهانو په نظر باندې وایي کله چې خساره یا کسر د اقتصادي د دولت د عوایدو په مقابل کې کم وسی او کسر زیات وسی نو هغه نظام بیرته نشي روغېدلی او نه په خپو ودرېدی نشي د بقا ممکنه نه ده
دا د نوټ صفرونه نه دي چې تی کم کې چې 1000 نوټ واخلې 3 صفر تی کم کې په لس بدل کې وای پس دې زما زرګون نشته دی زما د زرګون چې دی دا زرګون دی دا هغه قصه نه ده او دا په غیر رقم سره ممکن هم نه ده هیله ده چې دا برنامه وګورئ خوښ کې دوستانو سره شریکه کړئ په دویمه برنامه کې هم یو مهمه مسله هغه د پاکستان د اقتصاد متعلق ده چون هغه پښتنه را نشوي ده او ډیره مهمه موضوع ده د ریکویډک د میلیارډونو ډالرو قضیه ده که دوستان هغه کې علاقه لري چې هغه کې پاکستان کې پلان څه دی څه ډرامه ورته جوړه ده هغه باندې بحث کوم نو نن په دې دوړو برنامو کې په اوله برنامه کې د پاکستان اقتصادي وضع باندې بحث وکړو په دویمه برنامه کې الته په بلوچستان کې د اقتصادي موضوع باندې هم بحث لرم تاسو کولای شئ دویمه برنامه چې د دوستانو پوښتنو ته ځواب ورکوم په ضمن کې هغه موضوع تشریح کوم هغه الته تاسو وګورئ هیله ده چې برنامه وګورئ خو کې دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ